په دریو بخشو کې اول نشته ډاکټر نجیب مثال ورکړ، مثلا پاکستان په موږ باندې یعنې تیرې هڅه یې وکړه، ننګرهار یې نیولو، خو مناسبه داسې نه وه چې پښتونولۍ اصل هلته هم په نظر کې نیول شوی وای. که چیرې په هغې وخت کې ډاکټر نجیب دا اشتباه نه وای تکرار کړې، ممکن اوس افغانان په دې حالت نه وای، ممکن د دومره مشکلات یې نه وای لیدلي. نو زه وایم چې دا اشتباه وه. او دویمه د مثلا اسامه بن لادن راتګ د میلمه پالنې، هغې په اړه خو زما نظر بېل دی. ته وایې چې امریکایانو موږ ته راوستلو، فکر کوم تا په خبرو کې همداسې یادونه وکړه. او زه وایم چې نه، هغه یو مجاهد شخص و او کار هم همدا وه چې موږ ځای ورکړی وای او میلمه پالنه مې کړې وای. نو په دې کې هم نه یم در سره موافق ډاکټر صاحب، ځکه چې زه فکر نه کوم چې هغه د امریکایانو پروژه وای هغې راوستلی وي. بېله مسله ده، نو ته به بحث پرې وکړې. او بله خبره د هغه چې اخیستلو ده ډاکټر صاحب، نو څو ځله پاکستان په موږ باندې دا تېرې کړي. دغه د پاکستان علما هم دغه زه ته چې ګل خانان ورته وایي، بیا هم دا چا خبره په جرګه هم راځي، کابل ته په ننواتې هم راځي، او بیا یې موږ منو. دا زموږ ډېره غټه اشتباه ده چې حتی زه یعنې که درته ووایم چې بیخي نور د پښتونولۍ دغه اصول هم په د خپلو کې له منځه نور وړي وه، چې غچ په مقابل کې د قتل په مقابل کې غچ اصلا بښنه نه، ځکه دغه اصل موږ سخت ځپلی یو. یعنې د تقریبا 45 کاله که موږ خپل تاریخ مطالعه کړو، همدغه دریو اصولو موږ ډېر داسې ځپلي یو چې اصلا موږ ښه ورځ نه لیدلې، نه به یې وګورو په ژوند کې. نو دا نظر و ډاکټر صاحب، بښنه غواړم ستاسو وخت مې ضایع کړ. زه په لومړي او په دریم نظر کې در سره تقریبا هم نظر یم، اما په عین حالت کې دا غواړم ووایم چې معمولا موږ دا وایو، ولې کله چې داسې یو سناریو سره مخ کیږو، بیا مونږ هم هغه کار کوو کوم چې زموږ نیکونو کړي، ځکه زموږ په وجود کې داسې جینس دي یا داسې RNA او DNA زموږ په وینه کې دی چې هغه ځینې وخت د مونږ نه زموږ عقلاني قدرت هم اخلي. مثلا ته وایې چې ښه نه دی چې زه خپل کور په خطر کې واچوم د داسې یو ملمه د خاطره چې زه هغه اصلا پیژنم نه، اما که دغه نن زه ستا کور ته پناه در راوړم او درته ووایم چې ما بابوجي وژني او ما تا ته پناه راوړي، ته زما په سر ودرېږه، سره د دې چې ته د دې قانون خلاف یې، اما باور وکړه ته به دې ورونو ته وایي چې تر څو موږ ژوندي یو شکیب به څوک د موږ د کور نه ونه باسي. ولې؟ ځکه دا ستا بیا په اختیار کې نه، دا موضوع ستا په وینه کې ګډه ده او ستا د وینې هغه جذبه بیا تا نه دا اختیارات اخلي. او اما د منطقي اړخ نه زه در سره منم کومه خبره چې تا وکړه، منطقي کار نه دی، ځکه مونږ پکې صدمه وینو، مونږ پکې مشکل پیدا کوو. فقط د اسامه بن لادن په برخه کې یو څه زه تاسو ته اضافه کړم. که چېرته تاسو تاریخ وګورئ، اسامه بن لادن افغانستان ته د امریکا په خلاف رانغی، بلکې اسامه بن لادن افغانستان ته د روسانو په خلاف د جهاد دپاره رادننه شو. او کله چې دی رادننه کېده دننه افغانستان ته، د هغه تیارې په واسطه رادننه شو کوم چې د امریکا لخوا یې راداري کاردنیشن کېده. او په عین حالت کې اسامه بن لادن د روسانو په وخت د جهاد په دوره کې د امریکا په تلویزیونونو کې د یو اتل په توګه معرفي کېده، او د دې د خاطره چې د اسامه بن لادن کورنۍ خوندي، نو د ده کورنۍ د عربستان نه انتقال شوه امریکا ته. او په کومه ورځ باندې چې د 9/11 پیښه وشوه په دننه امریکا کې، نو ټولو تیارو پروازونه بند شوي وو او چا چې دی الوتکو ته پرواز نشو کوی. نو په هغه وخت کې بیا امریکا د ده کورنۍ چې دی انتقال کړه عربستان ته، په داسې حالت کې چې د ایست تیارې ته د الوتنې اجازه نه وه. د CIA په خاصې تیاره کې د ده کورنۍ بیرته سعودي عربستان ته یوړل شوه. بنان اسامه بن لادن د CIA سره واضح اړیکه لرله، او دا د وخت د CIA مشر وای، او دا ثبوتونه مونږ ته ښایي. او اسامه بن لادن افغانستان ته د دې د خاطره راوړل شوی و، د امریکایانو د خوا د هغو د خوا بکپ کېده، د هغو د خوا مالي حمایت د ده کېده تر څو روسان مات کی. اما کله چې روسان مات شوه، اسامه بن لادن خپل دریځ بدل کړ. ډاکټر صاحب بښنه غواړم، نه هغه خو د 11 سپټمبر تر پیښې مخکې که زموږ ټول مجاهدین د روس په خلاف دې کې هېڅ شک نه و، زموږ ټول د جهادي دستګاه ټول امریکانو حمایه کوله، په دې کې خو شک نه و. او دا زموږ مجاهدین خو د امریکانو لپاره نه جنګېدل د روسانو په خلاف، که نه؟ په دې فکر کوم ته به دقیقاً زه هم نظر یم چې ته غواړې څه وایې، اما زه غواړم دا وایم چې کله چې ته یو بهرنی رهبر لري کوم چې په سعودي عربستان کې دی،
او هغه بیا بیرته راځي دننه افغانستان ته او دننه په افغانستان کې بیرته د CIA سره اړیکې لري، نو د جهاد د پروکسي شکل خپلوي. یو هغه جهاد دی چې تی په خپل وطن کې د خپل وطن نه د دفاع د خاطره کوي تر څو خپل وطن آزاده کړي. یو دا دی فرض وکړه که مونږ اوس دننه د امارت اسلامي کې مولوي صاحب یعقوب لیګو چې په پاکستان کې د اسلام د خاطره جهاد وکړي تر څو د پاکستان مرتد فوج له منځه یوسي. نو اوس د پاکستان خلک وایي چې سمه ده مونږ د پاکستان د مرتد فوج خلاف چې د جنگ کوو، اما مولوي صاحب یعقوب ولې افغانستان پرېښو راغی پاکستان ته تر څو د مرتد فوج په خلاف جنگ وکړي په داسې حالت کې چې د امریکا ډالر ورته راتله. نو ته جهاد ته په پروکسي بدلیږي. اسامه بن لادن چې کومه جګړه کوله د روس په خلاف او د عربستان نه راغلی او په افغانستان کې دا جګړه مخته بیوله، صحیح ده چې موږ افغانانو جهاد کوو، اما زه د اسامه بن لادن په نیت شک لرم. ځکه ته څنګه داسې یو جګړه مخته بیایي په پردۍ خاوره کې د روسانو په خلاف چې بیرته ډالر اخلي د امریکا نه او ستا کورنۍ بیرته محفوظه ده په امریکا کې. بنان د اسامه بن لادن د تګلارو له امله، د اسامه بن لادن د اوامرو له امله په زرګونو افغانان شهیدان شو. افغانستان په نړۍ کې د تروریستي هیواد په توګه وپیژندل شو. بنان اسامه بن لادن افغانان شهیدان کړه. افغانانو نه چې د دوی نړیوال شهرت واخیست، افغانانو نه د دوی خاوره او د دوی د خاورې آبادي واخیسته په داسې حالت کې چې خپله کورنۍ محفوظه وه، خپل هیواد محفوظ و، خپل وطن آباد و. په زه وایم که چېرته یو څوک جهاد کوي په خپله خاوره کې که وکړي بهتره ده، ځکه په هغې وخت کې سعودي عربستان د امریکایانو د لاس آله وه. سعودي عربستان یو مستقل هیواد نه و. سعودي عربستان کې هم جهاد فرض و. زه غواړم د هغې اړخ نه ورته وګورم. ډاکټر صاحب نه خو بیا هغه خو خدای نخواسته زموږ په 2 میلیونه شهیدانو باندې سوال پیدا کیږي که نه، زموږ په مبارزه باندې د روسانو په خلاف سوال پیدا کیږي که نه. او دې کې ټولو کې شک نه و، همغه سکاټ او تشان چې تا یاد کړل دا ټول د امریکایانو وو چې موږ د روسانو په خلاف کارول. نه بله خبره سکاټ د امریکایانو نه و جان، زموږ په جهاد باندې هیڅکله شک د روسانو په خلاف چې کوم اسلحې کارېدلې د هلیکوپټرو ضد د ټول د امریکایانو وو. ډاکټر صاحب تر ما نه ته ښه معلومات سکاټ راکټونه چې د ډاکټر نجیب په وخت کې د پاکستان په خلاف کارول شوي وو، او سکاټ راکټونه دننه په کابل کې جوړ شوي وو. په هغې وخت کې موږ د سلاو د جوړولو فابریکې لرلې او د روسانو لخوا چې دی بک کېده. پس که ته وایې چې زه ځکه غواړم دخالت وکړم کله چې ته وایې چې سکاټ راکټونه د روسانو خلاف کار شوي وو. سکاټ راکټ په اصل کې د روسانو په مرسته د ډاکټر نجیب په وخت کې دننه په کابل کې جوړ شوي وو او یوازینی ځل چې دا کار شوي د پاکستان خلاف کار شوي. ډاکټر صاحب هغه د خلق دیموکراتیک ګوند سره وو که حکومت د کې شک نه وو چې هغه د روسانو وو، خو وخت چې مجاهدین راغلل چې د روسانو خلاف مبارزه شروع کړه، همدغه سکاټ او دې ته ورته نورې اسلحې ټول امریکایانو ورکولې او د دوی په راتګ سره یې بیرته ټولې کړلې په لوړو پیسو. خیر په لوړو پیسو یې وانخیستې، کم پیسو د بوسو په قیمت یې موږ نه بیرته ټولې کړلې. نو او دا وو د امریکایانو، زه چې څومره فکر کوم. نو که څه هم بده ده تا په مخکې دا خبره کوم زه په دې ځکه بیا ارګومنټس نه کوم چې که سکاټ راکټ که د امریکایانو که د روسانو زما ستا د وطن دپاره یې ګټه اوس دومره نه ده چې د چا و. اما زه غواړم په دې وغږېږم چې کله یو بل انسان د بل هیواد نه راځي، کوم هیواد چې په خپله د کفارو د لاس آله ده، تر څو دننه په افغانستان کې مونږ سره یو ځای جهاد وکړي او مونږ جهاد ته واسوي، زه د دې خلاف یم. که چېرته بابوجي راشي د پاکستان نه او په افغانستان کې په توره زه در سره هم نظر یم ډاکټر صاحب، بخښنه غواړم زه در سره هم نظر یم په دې نظر چې بل څوک به هر څوک به پوهېږي خپل ملک یې پوهېږي او په کار هم دا وه چې تا خبره په سعودي کې په کار مبارزه یې کړې وه، خو خبره او مشکل دلته دا و چې هغوی پناه راوړې وه. تر پناه مخکې زموږ د همکارۍ لپاره راغلی او د سعودي حکومت په خوښه نه دی راغلی او نه هم امریکایانو فکر کوم رالېږلی دی سړی. دا سړی نړیوال سړی دی. زه بخښنه غواړم د بعض اصطلاحات زه نشم کارولی دلته داسې یو هېواد کې یم چې نو ممکن مشکل راته جوړ شي. نو دا سړی نړیوال سړی و، نړیواله مبارزه یې کړې ده او د افغانستان ته راتګ یې هم د سعودي حکومت او پرته د افغانستان نه بل چیرته مبارزه کړې چې نړیوال سړی ده؟
پرته د افغانستان ډاکټر صاحب عراق، سوریه، لبنان او تقریبا په ځکه ډېرو هېوادو کې د اسامه بن لادن په ژوندون کې د ده موجودیت په عراق کې ماته ثابت کړ. ګوره ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، زما لایف اواز یې رانغی ومې نه اورېدل. ما ویلې د اسامه بن لادن ګوره جان، اسامه بن لادن د یو کورنۍ نه و. ما د ده مکمل کتاب لوستی. زه نه پوهېږم تاسو ماته د چی شي اړوند ریفرنس راکوئ. دا د یو پیسهداره کورنۍ نه و او د ده مور و پلار غوښتل چې دا انجینر شي. اسامه په عربي ژبه کې د زمري معنا ورکوي. دا په خپل یوې مصاحبه کې د CNN سره چې سړی تعجب هم کوي چې داسې یو انسان چې ځان ته مجاهد وایي هغه څنګه د امریکا د یو چینل سره مصاحبه کوی شي تر ټولو په ښه کیفیت باندې. او د اکثریته مصاحبې د الجزیرې، BBC او CNN سره وي، کوم چې د امریکایانو د لاس لاندې جوړې شوي رسنۍ دي. هغه وایي چې ما سره همیشه یوه پوښتنه وه چې ولې مې مور په ما باندې د اسامه بن لادن نوم ایښی، ولې ما ته مور اسامه وایي، ولې ما ته زمری ویل کېږي. او د دې د خاطره چې کله دا د پوهنتون په دوره کې و، پوهنتون پرېږدي او د ده اړیکې جوړېږي د CIA د افرادو سره، او دا د CIA د کړنو نه دننه په اسیا کې اغیزمن کېږي او معمولا د رابن هوډ شکل ځان ته یو تصویر جوړوي. او د هغې نه وروسته چې دی دا په خپلې سرمایې باندې د امریکا په مرسته اسناد جوړوي تر څو وشي کولی دننه افغانستان ته راشي. تاسو هېڅکله نشئ کولی د یو عام او عادي انسان په توګه یو هیواد ته لاړ شئ. مثلا ته دا اوس په لندن کې یا په جرمني کې یا په فرانسه کې او غواړې لاړ شي ایران ته او د ایران سره ودرېږي د امریکا په خلاف باندې مبارزه وکړي. ته نشئ کولی چې فقط خپل بیک راواخلي او درز منډه کې او په ایران کې یو ځای هم ولري، په ایران کې کور هم ولري، په ایران کې د پزشکیان هم وپېژني، په ایران کې د مجتبا هم وپېژني، په ایران کې د ټول ایرانیان هم وپېژني، تا ته ډوډۍ هم درکړي، تا ته کور هم درکړي، د تا نه محافظت هم وکړي او تا نه دومره غټه صوبه جوړه کړي چې د تا په سر د هره ورځ 300 ایرانیان شهیدان شي. یو عام اورډینري انسان دا کار نشي کوی. ته که یو عام عادي سړی اوسي او غواړي ډاکټر صاحب بخښنه، مګر زموږ جهادي رهبران ټول امریکا ته داسې تلل لکه خپل کورې چې وي د روس د مبارزې په خلاف، روسانو د جګړې په خلاف، او شاید تا ته بهتره معلومات وي. ګلبدین حکمتیار، صبغت الله مجددي دا ټول داسې بېغمه تلل او راتلل. فکر نه کوم ګلبدین حکمتیار دې کله امریکا ته لاړي ورور. تللی دی ډاکټر صاحب. زه بیخي مستند ویډیو لرم. کله چیرته څه ډول کنفرانس و، اجنډا چی شی وه؟ زه غواړم داسې که زه وایم لاله، که زه وایم چې فهیم جان زه مطمئن یم چې ته د ټرمپ سره ناست یې، ته وایي چې ورور کله ناست وم، چیرته ناست وم، موضوع چی شی وه، کوم کال و؟ ډاکټر صاحب کال او موضوع خو مې بیخي دقیقه نه یاد کېږي، خو تاسو کولی شئ یوټیوب کې اوس هم د ده هغه سرچ کړئ چې تللی دی. زه انشاءالله وایي خیر په بل ځل به بیا په دې اړه بحث وکړو، اما دا ریفرنس نشي کېدی او زه نه غواړم بیا دې بحث ته دوام ورکړم. ولې کله چې تاسو ریفرنس راکوئ، یوازینی رهبر چې د اشرارو په وخت کې کوم ته چې اکثریت مجاهدین وایي چې تر ډېره حده پورې د غربي نړۍ سره په اړیکه وو او غربي هیوادونو ته یې سفر کړی، نه امریکا ته، هغه احمدشاه مسعود و. د اشرارو په وخت کې یوازینی انسان چې د غربیانو سره یې اړیکې لرلې، د امریکایانو سره یې اړیکې پاللې او ډېرې سترې اړیکې پاللې، هغه احمدشاه مسعود و. احمدشاه مسعود بارها فرانسې ته سفر کړی. احمدشاه مسعود چې دی بارها د اروپا مختلفو هیوادونو ته لاړ دی او د هغو سره یې نړیوالې اړیکې لرلې. او یوازینی دلیل چې ګلبدین حکمتیار نشو کولی چې ارګ ترلاسه کړي دا و چې د ګلبدین حکمتیار په ځای عامر صاحب مسعود اړیکې جوړې کړې وې د بهرنیو هیوادونو سره. د همدې دپاره رباني ارګ ترلاسه کړه د یو لنډ وخت دپاره، او ګلبدین ونه شو کولی چې په ارګ کې رئیس جمهور شي، او د همدې د خاطره ګلبدین اعتراض لره او دوامداره به یې په ارګ باندې ځینې راکټونه ویشتل. ولې په ټوله کې بحث دا دی چې تاسو په پښتونولۍ کې نشئ کولی اجازه ورکوئ هر چاته چې راشي ستاسو د کور دننه اوسي او تاسو په هغه باندې چې دی ځان فدا کوئ. جناب حشمت ورور ستړی مشي، الله مو راول. مننه ډاکټر صاحب، قربان ستا د بل ورور سره څو خبرې وکړه، زه اوس راځم، لاس مې لږ ګیر دی. په سترګو جناب افغان صاحب ستړی مشي.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم. زه لږ وروسته راغلم، دومره موضوع نه پوهېږم، خو د حسامه بن لادن چې د یاد کوي ما یو دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه دا ده چې دغه حسامه بن لادن چې کله ملا عمر امریکا ملا عمر ته ورته ویلې چې ما ته د حسامه بن لادن نه راکړه، یعنی ته به محفوظ سې، ستا افغانان به محفوظ وي، خالي ماته د حسامه بن لادن نه راکړه. ملا عمر د حسامه بن لادن ور نه کړ. نو په دغه په باره کې ما دا سوال پیدا کړ چې دا ولې ور نه کړ او ولې دغه خلک او د افغانانو په دغه یوه خبره باندې زرګونو افغانان شهیدان کړل. دوهمه خبره دا ده چې آیا دغه نننی حکومت د امریکا په واسطه باندې، یعنی د امریکا په واسطه باندې دوی حمایه کیږي او کنه؟ په اوسنی وخت کې د نننی حکومت د امریکا په واسطه باندې دوی حمایه کیږي او کنه؟ نو دغه دوه سواله مې د ډاکټر صاحب کدا راته جواب کې مننه. اول زه غواړم د تانه پوښتنه وکړم که چیرته زه ستا کور ته درشم د میلمستیا د خاطر او بیا زما دښمنان راشي، مثلا زه ستا کور ته راغلی یم، تا ماته روش پخ کړی دی او دغه راشي امزه راشي او وایي چې شکیب ماته را تسلیم کړه چې مونږ یې وژنو، ما ورته تسلیموي؟ نه، ځکه چې ته اوس ما میلمه یې، ما کور ته دقیقاً د اسامه بن لادن په موجودیت کې مولوي صاحب ملا عمر عین نظر لره. هغه ویلي چې که چیرته زه اسامه بن لادن امریکا ته تسلیم کړم، دا به په تاریخ کې ماته د بې غیرتۍ یو غټ نوم پاتې شي چې مونږ داسې یو مشر لره په افغانستان کې چې خپل میلمه یې کفارو ته تسلیم کړه او هغه نه غوښتل داسې یو څه په تاریخ کې د ده په نوم ولیکل شي. اوس دا سړی ملامته و که سلامته و؟ زه فکر کوم د افغانانو په برخه کې ملامته و، ځکه د ده د پرېکړې له امله په زرګونو افغانان شهیدان شوه. اما که چیرته زه د مولوي صاحب ملا عمر په ځای وم نو ما به عین پرېکړه کوله، ځکه زه نشم کولی خپل میلمه تسلیم کړم دغه دښمن ته او زه نشم کولی په تاریخ کې زما نوم بدنامه شي. نو ډاکټر صاحب صحیح ده، تا خو بیا وویلې چې د حسامه بن لادن د امریکا په واسطه باندې افغانستان ته داخل سو، یعنی حمایه سو. نو حالانکه چې دا د امریکا په واسطه حمایه سو، نو د خپل یعنی مطلب امریکا نه ده، نو زه به چېرته دی وساتم او ولې نه ورکوم او ښه پوهېږم په دې باندې چې دی د امریکا په واسطه حمایه شوی او دلته راغلی هم ده. دا په ځای پوښتنه ده جان. امریکا یو عادت لري، دې ته موږ پروکسي وایو. پروکسي دې ته وایي چې ته یوه ډله جوړوي د یو خاص هدف دپاره، او کله چې ستا هغه هدف ترلاسه کیږي نو ته دا ډله بیرته له منځه وړې. اسامه بن لادن دننه افغانستان ته د دې د خاطره راوړل شو تر څو روسان ورباندې له منځه یوسي. CIA د دې د خاطره راوړی و چې ته باید روسان دننه په افغانستان کې له منځه یوسي. د دې د خاطره امریکا ورسره مرسته کوله. اما کله چې اسامه بن لادن روسان د افغانانو په مرسته دننه په افغانستان کې مات کړه، له منځه یوړل، امریکایانو هیله لرله چې اسامه بن لادن به عطا محمد نور غوندې تغییر وکړي، اسامه بن لادن به د مارشال دوستم غوندې تغییر وکړي. مارشال دوستم د روسانو په وخت کې یو غټ مجاهد و، عطا محمد نور د روسانو په وخت کې یو غټ مجاهد و. اما کله چې روسانو ته دو ماته ورکړه، عطا محمد نور نیکټای پوش شو، ګیره کله شوه، په زړې موټرو کې ګرځېده، د خارجیانو ښځو سره به یې لاس ورکو، امریکا ته به په چکر تله. اما اسامه بن لادن او طالبانو دا موضوع رد کړه. هغو ویلې چې یو کافر روسو، یو کافر امریکا دی. سو داسې نه کیږي چې ما روسانو ته ماته ورکړه اما اوس د کفارو سره چې دی نیکټایي واغوندم. کله چې طالبانو دا خبره رد کړه چې د امریکایانو سره ملګرتیا وکړي، او کله چې اسامه بن لادن دا خبره رد کړه چې د امریکایانو سره ملګرتیا وکړي، او کله چې عامر صاحب مسعود دا خبره رد کړه چې د امریکایانو سره ملګرتیا وکړي، امریکا په عامر مسعود سرمایه گذاري کړې وه، امریکا په ګلبدین حکمتیار سرمایه گذاري کړې وه، په دوستم سرمایه گذاري کړې وه، په مارشال فهیم سرمایه گذاري کړې وه، په عطا محمد نور باندې سرمایه گذاري کړې وه. دننه په افغانستان کې اشرار رامنځته کړه تر څو روسان او ډاکټر نجیب پې له منځه یوسي.
او کله چې دې اشرارو په مکمل شکل روسیې ته په افغانستان کې ماته ورکړه، امریکا ورته ویلې چې تر هغې وخته پورې تاسو مسلمانان وئ تر څو پورې چې روسانو سره جنګ کوو. اوس د ما سره نیمچه مسلمان نیمچه کافران شئ. اوس به مونږ راشو افغانستان ته، تاسو ته پیسې درکو، تاسو ته به کور درکو، تاسو ته به بنګلې درکو، تاسو ته به زرې موټرې درکو او تاسو به نور جهاد مهاد نه تیر شئ. زه نو ورسره ومنله، زه نو انکار وکړ. امیر صاحب مسعود انکار وکړ. هغه ویلې زه نشم کوی چې د روسانو د ماتې نه وروسته اوس کینم امریکایي ځان نه جوړ کړم د دې د خاطره چې ماته بنګلې یا زرې موټر راکوي. نو مارشال فهیم، عطا محمد نور، دوستم خپله تاجکان په خپلو منځونو کې کېنسته، کوم چا چې غوښتل چې امریکایانو سره آزاده شي. ویلې خیر مونږ باید امیر مسعود له منځه یوسو. په کامره کې ورته بم کېښو او امیر صاحب مسعود سره یې د مصاحبې په بانه هغه سړی شهید که. امیر صاحب مسعود چا شهید که؟ مارشال فهیم شهید که. د چا په وینا؟ د چا په ژبه؟ د امریکا په ژبه. ځکه مسعود ویلي چې موږ یو اسلامي هیواد رامنځته کوو، موږ نه غواړو چې امریکایان دلته اوسي. اسامه ته امریکاوي چې دوه لارې لري، یا به د ما سره خپل اسلام نه تیریږي، په افغانستان کې به یو د ګوړې اچار رامنځته کوو، یا تام چې دی وژنو. طالبانو ته مو ویلې چې دوه چانسه لرئ. سو طالبانو او اسامه بن لادن هم ویلي چې موږ خپل دین نه خرڅو. نو طالبان هم تباه و برباد شو، 25 کلونو دپاره د ووژل شو. اسامه بن لادن هم تباه و برباد شو. دا داسې ده لکه ته چې ما سره مرسته کوي چې زه په افغانستان کې مثلا امریکا ته ماته ورکم او ته یې روس. کله چې زه امریکا ته ماته ورکوم ته ماته وایي چې سړیه اوس چې د امریکا ته ماته ورکړه مونږ روسان دننه درځو، اما ته به پکې سمبولیک پاچا وي. انشاءالله چې پوه شوی اوسې چې موضوع څنګه. دغه سوال کومه چې د سیاست له نګاه نه دغه پرېکړه څنګه وه؟ د سیاست له نګاه نه دا پرېکړه ښه وه که ښه نه وه؟ یعنی زه تا ته وایم فرض وکړه ته راپورته کېږي یو مجاهد انسان د روسانو سره جهاد کوي د دې د خاطره چې وطن دې آزاده وي او د تا په وطن کې روسان ونه ګرځي، او تا ته امریکا وایي چې د تا په جهاد کې زه تا سره مرسته کوم، او ته پرته د امریکا د ډالرو نه د روسانو سره جهاد نشي کوی. نو ته هغې وخت کې وایي چې زه نو امریکایان ښه خلک دي، ما سره مرسته کوي، ډالر راکوي، زه به دا موضوع مخته یوسم. ته روسیې ته ماته ورکوي، خو کله د چې روسیې ته ماته ورکړه امریکا درته وایي چې اوس موږ امریکایان ستا خاورې ته رادننه کېږو او ته موږ ته څه شی مه وایه. امریکایانو سره یې منې؟ نه منم. او همدا کار طالبانو وکړه، همدا کار اسامه بن لادن وکړه. زه تاسو ته یو څه وایم، ګر چې دا خبره په کار نه ده چې زه یې وکړم. زما یو ملګری دی پنشیرین دی، دا په کابل کې په بهارستان کې اوسیږي. لطفا زما دې خبرې ته جدي متوجه اوسئ. د ده پلار یو ډېر غټ ډاکټر دی. دننه په کابل کې د CIA یو غړی راغلی و د ده دفتر ته، د پلار دفتر ته، او پلار ته یې ویلي وه چې ته د دوا جوړونې یوه فابریکه په پروان کې جوړه کړه، موږ پیسې درکوو ځکه ته ډېر ښه ډاکټر یې. پلار یې ویلي و چې امریکایان دي مفتې پیسې راکوي تر څو زه په پروان کې د دوا فابریکه جوړه کړم، ولې باید جوړه نه کړم. د دې سړي نه یې ډالر اخیستي وه، په پروان کې ځمکه اخیستې او په پروان کې د دوا جوړونې فابریکه جوړه کړې. 3 کال هم دا فابریکه په صحیح شکل باندې چلیږي. د هغې نه وروسته د CIA هماغه غړی راغلی دی، د ده هلک پلار ته یې ویلي چې اوس به په دې فابریکې کې ته په ورځ کې حداقل موږ ته 100 تابلیتکه تولیدوي او دا 100 تابلیتکه به خرڅوي، پیسې به یې موږ ته راکوي. که دې دا کار وکړه تر اخره پورې به ما تا شریکانو مخ ته به ځو. که دې دا کار ونه کړه در باندې دننه په افغانستان کې داسې یوه دوسیه جوړو د فساد په نوم چې تا به عمري زندان ته ولیږو. فرض وکړه تا سره زه داسې لوبه وکړم، ته څه کوې؟ زه خو دا پرېکړه بیا نه منم. پس ته 100 کاله مجبوره یې چې عمري په زندان کې تیر کړې، تیروي یې؟ افغان صاحب نه یعنی دا پرېکړه زه نه منم. نه ته خو مجبوره یې چې ومنې، ځکه تا باندې دوسیه جوړوي چې ښه دومره پیسې دې د کومه کړې چې په پغمان کې ځمکه جوړه کړي، په پغمان کې فابریکه جوړه کړي، او تا ته چې کومې پیسې CIA درکړي، نغدې درکړي، او ته حکومت ته چې دی باید جواب ووایي، ته په شرمو شرمېږې، در باندې د فساد دوسیه جوړوي. فرض وکړه زه یو غریب سړی یم په خوږیاڼو کې اوسم، یو دفعه چې دی دغه ځمکه اخلم، په ځمکه کې کلینیک جوړوم، مالداره کېږم. تاسو په افغانستان کې کیدای شي په لسګونه داسې خلک لیدلي په خپل کلي کې
په خپل چار اطراف کې چې یودم پیسه داره شو، یودم سړي چې د لوکس کور واخیسته، یودم سړي چې د زري موټر واخیسته، یودم سړي چې د باډي ګارډان پیدا کړه. د کومه کړه؟ دا د امریکا لوبې وي، د CIA لوبې وي. تا ته به راتله درته به ویلې چې ته ډېر ښه سړی، موږ پیسې درکوو، دغسې ځان ته یو حلال تجارت شروع کړه. تا به د هغه نه پیسې واخیستې، ساده سړی به وي، حلال تجارت به دې شروع کړه، یو دم به پیسه داره شوې. د هغې نه وروسته به درته امریکایان راغله چې اوس 2 لارې لري، موږ په جال کې ګیر کړی. یا به په دې تجارت کې زمونږ ګندګي مخ ته وړې، او که زمونږ ګندګي مخ ته یونسې، په تا باندې دوسیه جوړوو، ټول عمر دې زندان ته اچو. دا لوبه دا اوس په پاکستان کې روانه ده، مرتد منیر سره روانه ده، بابوجي سره روانه ده، عمران خان سره روانه ده. پس تاسو په لوبو کې ګیر کېږئ. عامر صاحب مسعود ته یې ویلي وه چې یا به د امریکایانو سره لاس یو ځای کوي یا دې وژنو. مسعود ورته ویلي و لاس مو خلاص، درست سړی توت ته جګ کړه. خیر اوسې ډاکټر جواب مې حاصل شو. هیله کوم جان، الله دې اجر درکړي. سیاست کې ځکه زه په دې مسایلو په تاسو سره غږېږم، ګر چې دا استخباراتي مسایل دي، په کار نه دي چې زه پرې وغږېږم، تر څو آهسته آهسته موږ پوه شو چې سیاست څومره عجیب و غریب شی دی. ننګیال صاحب ستړی مه شي، مهرباني ورور. سلامونه جناب شکیب جان، تاسو ته وړاندې ټولو ملګرو ته. علیکم البته زه به دغه موضوع باندې هم وغږېږم، خو دا تاسو چې کوم خبرې د ملګري سره وکړې په دې به هم لږ وغږېږم که اجازه مه وي. مهرباني جان. په هغه وخت کې که تاسو فکر کړی، البته دا خو دومره پخوا کیسه نه ده، د وکیل احمد متوکل په نوم باندې موږ وزیر خارجه درلود د طالبانو اول دور کې. هغې سره BBC او دغسې هغه الجزیرا هم پرې راپورټ جوړ کړی، فلحال ګارډین هم په دې باندې غږېدلی، که تاسو وګورئ دغه ارټیکل یې. هغه وخت کې وکیل احمد متوکل دا خبره وکړه، هغه وایس پروت د یوټیوب کې هم شاید په BBC کې هم ارشیف کې که ویې لټئ، چې که تاسو موږ ته شواهد راکئ نو موږ دغه کس خپله نیسو، تاسو ته تسلیموو، خو تاسو بغیر په بدماشۍ نشئ راننوتی افغانستان ته، یعنې بدماشي نه چلیږي. تاسو یې موږ ته وښایئ، تاسو سره ټکنالوژي ده، هر څه لرئ، ویې ښایئ چې فلانکی ځي کې دی، یا راشئ ګډ عملیات به سره وکړو، خو په بدماشۍ به نه راننوځئ. هغه چې کله بدماشۍ ته خبره لاړه، نو بیا خو پښتانه، بیا افغانان، بیا بدماشي چېرته مني، بیا هغه خبره همدغسې ګډه وډه شوه. او بله دغه د اسامه قضیه چې ده، دا تر ډېره حده پورې که فکر وکړئ چې کله دی مړ کېږي هم چاته نه ښکاره کېږي چې څه شو څه نه شو، یعنې دومره غټ دښمن ته له منځه وړې، بیا چاته ښایي هم نه، عکس هم نه ښایي ورته. دا په خپل ذات کې یو ګونګه مسله ده، یعنې که دې کې سړی څومره هم ریسرچ وکړي، اخر کې ګنګس کېږي، ځکه چې ته نشي کولی دا حقیقت پیدا کړې چې د حقیقت کې دا سړی وجود درلود یا نه درلود، یا چې و څه شو، یا سټیل لا ژوندی ده که نه ده. ځکه علي خامنه‌ای چې کوم مړ سوی و، که تاسو فکر وکړئ جي ډي وینس یو مرکه کې ویل لا مطمئن نه وي چې مړ ده که نه ده، نو موږ زه شخصا په هغې باندې هم شک یم شاید ژوندی اوسي. او دغسې اسامه هم یو کرکټر و، شاید اوس هم ژوندی چېرته ژوند وکړي، والله اعلم، ځکه موږ ته خو CIA او دغه شیان هغه څه راښایي چې موږ څه اورېدل یا کتل غواړو، در حقیقت کې څه روان دي خو موږ نه خبرېږو هغې کار نه. یو موضوع. بله موضوع، تاسو دغه چې کوم موضوع باندې راغلی د پښتونولي باندې، بیا د کوزي پښتونخوا مثالونه تاسو ورکړل، دغسې د عاصم منیر او د فوج کوم چې په تیرا کې کوي، کوم چې وزیرستان دغه خلکو کوي. زه به یو خبره وکړم، یو خو دا ده چې د وزیرستان خلک خو ماشاءالله ډېر نر خلک دي، هغه خو به دې نه بیخي لرې کړو، خو دا نور خلک چې کوم قومونه هلته ژوند کوي، البته ډېر تکړه خلک هم پکې شته، خو بعضې داسې خلک دي چې هغوی پښتونولي نه پالي، هغوی ډار اخیستې دي. پښتونولي ته هغه وخت کې کولی شي د خلکو کله پښتو په تاریخ کې کړي، دې خلکو په ټول عمر کې پښتو کړې نه ده. مثال په توګه باندې په 12 اګست 1948 کې کله چې بابړه کې 600 کسان وویشتل شو، د هغوی نه زیات دوی په هغې هم پښتو ونه کړه، بلکې هغه خلک ننواتې هم ورته رانغلل او په زور یې د کارتوسو پیسې هم ترې واخیستې. دوی د اوس پاکستان کې د پاکستان اسټبلیشمنټ لاندې چې دا خلک ژوند کوي او د ګلخانان چې موته ورته وایو، دوی پښتو نه پالي شکیب جان، دوی ډار اخیستې دي او دوی دومره حد ته ډارن سوي دي چې د خپل د ژوند په بدل کې هغه ذلت اخیستی ده چې هغه پاکستان او پاکستان اسټبلیشمنټ پرې تپلی ده. دوی هیڅ کله پښتونولي نه په خپله ځان سره پالل ده، او که واقعیت دوی پښتونولي پاللی، دوی به اوس ډېر مخکې له افغانستان آزاد شوي وی، در حاله کې چې یو کس دغلته اکثر لیکچرې کوي او میر عبدالرحمن خان باندې غږېږي یا د نورو مشرانو باندې غږېږي. زه وایم چې هیڅ کله یو انسان ته غلام کولی نه شي تر څو هغه ځان د غلامي خوښه نه کړي.
ته کولی شي انسان خرڅ کړي خو که هغې مغز غلام نه په ټول عمر کې ته نشي غلام کولی شکیب جان. که چېرته د هغې مغز غلام وي که ته هر چا باندې خرڅ کړي هغه ته راخله کې یو غلام پاتې کېدلی شي. نو دوی خلکو کې نه پښتو شته نه پښتونولي شته، دا د ډار مسلمانان دي، د ډار پاکستانیان دي او د ډار افغانان دي. دوی که هر څوک پې راشي دوی هغه خپل ډار کې ژوند کړي، هغه خپل کمفرټ زون کې خپل زندګي تېروي. نو دوی کې پښتونولي شته نه او نه دوی پښتونولي کړې ده. زما څومره فکر دی البته کېدای شي ډېرو ملګري دی کې مخالفت وښیي. نو بیا هم ډېره مننه نړۍ جناب شکیب جان. ننګیال صاحب زه فکر کوم ستاسو ټولو خبرو سره زه هم نظره یم او زه پکې د اضافه کولو حتی څه لرم نه. جناب منظور صاحب ستړی مشئ، الله دې راوله، په خیر راغلی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، ټول ملګریو ته سلامونه او په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ او د عزت په جامو کې پټ وای. ډاکټر صاحب ننګیال صاحب خما خیال ده چې لاړو نو اتللې سره یا پابند به بیا اوس کاڼی کیدي د پښتونولۍ خبرې وکړه خو زده شتانه نو مناسبه نه ده. ما ته خپل وجدان زه درته ویلی شم منظور صاحب، زه د ننګیال صاحب د فکر سره هم نظره یم. که چېرته تاسو کومه نیوکه لرئ زه کولی شم د هغه په استازیتوب خو نشم کولی وغږېږم، اما د مونږ د فکر د یکسانیت په اساس که چېرته تاسو حداقل ماته قناعت راکوئ زه به خوشحاله شم. ګوره ډاکټر صاحب د تا لایو ته زموږ د راتګ مقصد یا دا ده چې بره څوک یو ځل راوخیږي واخیا ورکوي توهین یا پکې توهین په بحث کې لږ ډېر خامخا منځته راځي. دا د دنیا حسن د نیوکې دا شیزونه خامخا راځي خو ما ورته په یوه ژبه لګیا د ما دا امید ده چې په سندي او بلوچي او په پنجابي نه تا ته زه ډېر نږدې یم. دا موضوع چې په ما راورې زما دردول یې پښتونخوا د لوست یې ده نو ما دپاره ته لایو راشي، دا لویه د ویاړ افتخار خبره ده. خو ننګیال صاحب دلته یو داسې کیسه وکړه چې په کوزه پښتونخوا کې ټول ډرندي او چرته هم پښتونولي نه ده کړې. په ببړه کې شهیدان شول نو تپوس یې نه وکړو څوک سولې تاوې ته نه راغلل. خو د ننګیال صاحب نه بیا دا هېر شول چې 22 کاله طالبانو ته څومره مړ کړو چرته سولې ته درغلي دي. 19 لکه کم او زیات یې د افغانستان نه جمهوریت پلوي ټول بېلابېلې هېوادونو ته ولېږلی. نو دا په غرونو نه به سره راوځي او د ښه پرمختګ د امن او د سوکالیو د پرمختګ خبرې چې وشي نو به خاوي. او بله خبره ډاکټر صاحب تاسو نه زه دا یو تپوس که چې ته څه وایې چې زه TTP سپورټ که که نه؟ مننه. منظور جان زه فکر کوم زه غواړم یو شی زه ووایم د کوزي پښتونخوا ځوانانو ته زه غواړم په خپلو راتلونکو لایفونو کې چې پیل یې غواړم د نن نه وکړم زه غواړم په کافي اندازه وخت ورکړم تر څو د دوی نظریات بهتر او ډېر واورم او د ما د بحث په اصلي محور د کوزي پښتونخوا د پښتنو سره دا چې دوی ما پوی کی شاید زه په غلطه اوسم اما کله چې زه دوی ته ډېر وخت ورکوم بیرته به زه خپل هغه فکرم دوی ته وایم تر څو موږ پوه شو چې کوم ځای کې څوک غلط دي چې یو بل اصلاح کړو. یو شی چې ما درک کړی دی منظور جان کله هم چې موږ په پښتونخوا باندې غږیږو او وایو چې په پښتونخوا کې غیرت نشته ځکه پنجابی کور ته دننه کیږي د اولاد وژني د ځوان شهیدوي د بوډا ته ډانګی نیسي او د ښځې د کور نه په بېعزتۍ راوباسي او د مال لوټي. بیرته د پښتونخوا مدافع ځوانان مونږ ته پیغور د طالب او د ملي اردو راکوي او زه غواړم دلته یو تېروتنه د تاسو رفع کړم که طالب دی که اردو ده دواړه د یو قوم او د یو هیواد خلک دي. ملي اردو هم پښتانه و او طالبان هم پښتانه دي او دې ته مونږ خپلمنځي شخړې وایو یا دې ته مونږ کورنۍ جګړه وایو او کورنۍ جګړه ګټونکی نه لري. که چېرته زما او زما د آغا جنګي که مې آغا ماته 3 څپېړې راکړي او خدای ناخسته زما د لاس مات شي که مې زه آغا یو بوکس ووهم اوس ماته یو څوک پیغور نشي راکوی چې پلار دې تا ته 3 څپېړې درکړې خو تا یو بوکس ورکړه ځکه کورنۍ جګړه ګټونکی نه لري. که زه مې پلار وهلی یم که پلار مې زه وهلی یم دواړه باید ورباندې پښیمانه اوسو. اما تاسو دا بیرته د پښتونخوا د حالت سره نشئ مقایسه کوئ ځکه دننه په پښتونخوا کې کورنۍ جګړه روانه نه ده. دننه په پښتونخوا کې یو جابر بل قوم چې ځان ته پنجابی وایي
یو جابر بل قوم چې ځان ته هیواد لري د پاکستان په نوم د تا په خاوره باندې تیری کوي، ستا د خاورې ازادي ورنه اخلي، د تا ازادي درنه اخلي او ستا په کور کې ستا میرمنې بې عزته کوي، ستا ماشومان وژني او ستا لویان در تباه کوي. تاسو هیڅکله د افغانستان حالت د پاکستان کې د پښتونستان د حالت سره نشي تشبیه کوي. طالب پنجابی نه دی، طالب پښتون دی او د ما جګړه بهرنی یرغل نه دی بلکې کورنۍ جګړه ده. It's internal issue. اما ستاسو کومه معامله چې ده دا external issue ده، دا بهرنی تجاوز دی. ته پوه شوې زه څه وایم جان؟ ډاکټر صاحب اوس یوه د کاله داسې دا ډاکټر صاحب چې خبره دی بیخي صحیح ده، خو اتا ملي اردو چې وا دا د نیټو او د امریکې سره ویلاړه و او اتا طالب چې و د پنجاب سره ویلاړو، اتا طالب پنجاب سپورټ کولو او اتا ملي اردو چې وا د امریکې سپورټ کوله. نو د جنگ د پنجابي او د امریکاني و اتا نن انټرنل مسله نه و، که انټرنل مسله دی وای د دمره ملي اردو به د نن طالب ما تکړی نه وای، دا به پوزي پریخي وای چې ما د ستونزه د امریکې سره ما وا طالب ملي اردو سره زما ستونزه نشته. څومره د ملي اردو کسان دلته په افغانستان کې د شهیدان کړل چې سقوط یې راغلو، څومره ګاډي د پالا قسم دومره ګاډي د افغانستان نه د امریکې په د پنجاب ته راړل چې تصور نشي کړی، دمره اصلي لاړې دمره سامانونه په پنجاب کې خرڅېدل، هلته د کباټ په هیڅ خرڅېدل. نو د جګړه د پنجاب او د امریکې او د نیټو د کلا د ملي اردو د طالب په داسې طریقه نه و چې زما انټرنل مسله وه، د انټرنل کلا نه وه. ډاکټر صاحب مننه. زه هم نظر یم جان او زه د دې د خاطره غواړم درته یو ساده مثال بیا هم درکم چې زموږ جګړې کې پرته د شکه ملي اردو ناټو لرله، اما ناټو هیڅکله په دې نیت افغانستان ته نه و راغلی چې د افغانستان نوم د افغانستان په ځای امریکا کی، هیڅکله په دې نیت نه و راغلی چې افغانستان نه د امریکا 250 یا 150 ایالت جوړ کی. مونږ هیڅکله امریکا راغله، ناټو راغله، خو افغانستان او افغانستان ته چا ونه ویلی چې دا د امریکا 150 ایالت دی. په داسې حالت کې چې پاکستان د تا نه چې دی د پاکستان 15مه صوبه جوړه کړې. پس زه صوبه نه یم، صحیح ده چې امریکا زما یو ورور حمایه کو، صحیح ده چې پنجاب زما بل ورور حمایه کو، تر څو د دوه ورونو جنګونه شي. یا به داسې مثال درکم ورور مې، د مونږ د کور ښځې په خپل کور کې په امن کې وي، دوه ورونو د باندې جګړه لرله، یو ورور ته ټرمپ په غوږ کې ویلي چې خپل ورور ته ټنګ ورکه، بل ورور ته بابوجي په غوږ کې ویلي چې بوکس ورکه، او موږ دوه ورونه یو بل سره اخته وو. سو اټس فاین. اما د تاسو سناریو بیله ده. د تاسو سناریو څنګه ده؟ بابوجي راغلی د تا نه ستا خاوره اخیستې کوم چې د ادي حیثیت لري، مطلب لومړی بابوجي تاسو نه ادي خپله کړې، پښتونخوا یې 15مه صوبه کړې. دا داسې دی لکه امریکا چې را دننه شي د ما نه یو 50 ایالت جوړ کی یا 250 ایالت رانه جوړ کی. سو خاوره خو د مور حیثیت لري. زمونږ په جنگ کې د نورو خلکو حمایت وزه د هغې نه سترګې نه پټوم، اما آیا افغانستان د پنجاب 6مه صوبه شوه؟ نه. آیا افغانستان د امریکا یو 50 ایالت شو؟ نه. آیا په افغانستان کې د طالب او د ملي اردو تذکره بدله شوه؟ نه. آیا په افغانستان کې د ملي اردو عسکر مجبوره شو چې د افغانستان پاسپورت وشکوي، د امریکا پاسپورت واخلي دننه په افغانستان کې؟ نه. آیا طالب مجبوره شو چې دننه په افغانستان کې د افغانستان په ځای د پاکستان پاسپورت وکاروي؟ نه. پس زه یو ځل بیا غواړم تا متوجه کړم چې د افغانستان او د پښتونستان حالت د مقایسې وړ نه دی، ځکه تاسو د تاسو نه هویت واخیستل شو، د تاسو نه خاوره واخیستل شوه او هغه د پنجاب په واسطه واخیستل شو. زمونږ نه هویت او خاوره وانخیستل شوه. زه را تښتېدلی یم، په امریکا کې ژوند کوم، اما تر ننه پورې را سره پاسپورت د افغانستان دی، تر ننه پورې مې دا تذکره د افغانستان ده، د طالب پلار یې مانه نشي اخیستی. تر ننه پورې زه په امریکا کې د افغانستان په تذکرې باندې ګرځم لاله، اما تا سره پنجاب بله لوبه وکړه. ستا خاوره د ادي حیثیت لري، بابوجي ادي واخیسته. ستا هویت د یو انسان دا هویت د ښځې حیثیت لري. که په کومه ورځ ما نه طالب دا تذکره واخلي
او د دې تذکرې په ځای ماته یو بله تذکره جوړه کی د پاکستان زه ځان وژنم سو زه ځکه وایم چې موږ د مقایسې وړ نه یو او دا خبره چې زه تاته کوم کوشش کوم په هر مثال کې وکم د دې د خاطره چې تاسو پوه شئ چې تاسو افغانان وئ د تاسو خاوره د پښتنو خاوره وه پښتونستان و تاسو چې په کوم وخت کې د افغانانو طرف ته وئ لوی افغانستان په وخت کې تاسو دومره مغروره قوم وئ چې په لوی افغانستان کې هم تاسو مونږ ته ویلي چې تاسو ته حسابي نه درکوو مونږ د افغانستان یو ولایت یو اما مونږ آزاد قبایل یو یعنی د مونږ سره چې کله یو ځای وئ تاسو تم پښتون یې زم پښتون یم تم افغان یې زم افغان یم لوی افغانستان کې هم تاسو دومره سرشاره خلک وئ دومره غیرتي خلک وئ چې کابل ته به ټولو ولایتونو جواب ورکوو زمونږ ننګرهاریان به تله په کابل کې به یې ولسمشر ته ویل چې صاحب جواب ته راغلي یو دومره مو غنم شوي دغونه مو تا ته راوړي اما پښتونخوا چې وه هغو آزاد قبایل وه هغو ویلې چې کابل کې ناست سړی مو مشر دی خو زمونږ په شخصي شیانو کې ګوتې نشي وهلی دومره غیرتي قوم وی اوس بابوجي ته مملا ماته ده دا هغه څه دي چې مونږ ته زور راکوي ورور ډاکټر صاحب ډیره مننه داسې دا ډاکټر صاحب چې دلته زه همیش مې کوشش دا ده چې چېرته کښېنه زده کړې کوشش که صرف بحث نه که چې زه بل لاندې راولی یا ځان لاندې زده کړې کوشش که نور ننګیال دی مجید قرار دی تاسو حسیب ځواک دی دا ټول زموږ دپاره ډېر لوی مقام دی خو ګوره ډاکټر صاحب داسې نه ده د پاکستان څه ده پاکستان ډاکټر صاحب دا داسې نه ده جوړ چې پنجاب د پاکستان و پنجاب د هندوستان و د پنجاب چې و د هندوستان د پنجاب دوا دی یو په هندوستان کې د یو په پاکستان کې دی د بلوچستان چې دا د ځان ته ریاست په بریټیش بلوچستان و د پاکستان د چا سره هیڅ کاریا نه و کراچۍ د هندوستان سره و او زمونږ سوات چې دا د ولی سوات ریاست و زمونږ پښتونخوا چې و د برطانیه سمراج لاندې و برطانیه په قبضه کې ونو برطانیه عالمي نړۍ راغله مونږ یې دا ټول سره یوځای کړي پاکستان نمایره باندې کېښوه زه په ډاکومنټیشن باندې د قید اعظم سره ناست یم په ډاکومنټیشن مې د سره اوس زما سره زیاتای شروع ده خو مونږ ټول چې څومره قومونه یو دا په ډاکومنټیشن باندې سره کېنولي ډاکومنټیشن لاندې به تاسو ژوند کوي په پاکستان کې زمونږ ژبه به یوه نه ده د چایا په مونږ په پاکستان کې د ځمکې فصل یا یو نه ده زمونږ په پاکستان کې زمونږ خوراکونه یو نه دي په پاکستان کې زمونږ کلچر یو نه ده زمونږ هیڅ یو نه دي خو مونږ ته یو ما په خبره چې د خلک شي ګوره مهم دا پوښتنه مهمه ده چې د خلک پوه شي چې زه څه ویل غواړم مونږ ته یو بریټیش سامراج یو کاغذ راوړو په دې کاغذ یې د ټول قومونه سره یو کړي زوروار و اوس یا زوروار ده اوس هغه زورور پنجاب ته ډېر پاور ورکړی د زو بلوچستان سیند کشمیر ګلګت یا زما حال ده د ټول ډېر زورولي لکه څرنګه چې ته ماته وایې دغه سیندیان یا وایې دغه بلوچیان وایې دغه کشمیریان ګلګتیان وایې موږ ټول اوس پنجابي سامراج لاندې کړي خو اواز سیندا یا اوچتوي د اواز اما دا زور ده چې زه ستا په لایو کې اواز اوچت کوي چا دا زور ده چې هلته سړکونه بند کو خو په افغانستان کې د بادامار طالب مکتب باندې د مور زوی په افغانستان کې راوتی شي چې مکتب ولې باندې کوم د مور زوی راوتی شي چې ما ملي بیرغ ولې راټوټه هغه افغانستان چې پاسپورت زبل استفاده کوي چې تذکره څوک نشي نغستای آلته بیرغ را کوس کړای دا په افغانستان کې ایتا مکتبونه باندې ایتا په خزه حقوق نه ورکوي ایتا په وطن کې د جماعت مولا د پهنتون وایس چانسلر نستنو د بده مارغه تا ته د اجازه نه درکوي چې سړک ته روزه خپل आवाज اوچت کا زه خپل आवाज اوچتوم په ګولۍ سرکه شو خو आवाज اوچتوم یو دقیقه جان یو دقیقه صبر وکړه لطفا زه غواړم دغه باس د سینشي چې د کندو خزو ستاینې دینه جوړ شي زما ستا باس په دې دی چې مونږ په خپل هویت خږیږو او تا کلم چې ما ته مثال درکړه تا نه نور موضوع راواوخته او ودې ویلې چې نه ډاکومنټیشن په اساس زه پاکستانی یم زه غواړم تا نه یوه لنډه پوښتنه وکړم ته دا منې چې ته پاکستانی یې ډاکټر صاحب
چې کله لنډ جواب راکړه، افغانستان بابولال نه غواړم. ډېر لاند ده چې افغانستان کله په پېښور کې کنسولیټ خلاص کړو زه پاکستاني کړندو مننه. نه ګوره ورور، یو سړی زه بخښنه غواړم چې زه بخښنه غواړم چې زه دا مثال ورکوم. یو څوک یو چاته وایي چې تا خپله ښځه خرڅه کړې، هغه بیرته وایي چې ولا چې کله دا د ښځو د خرڅولو بازار خلاص شو نو ما خرڅه کړه. اوس دا په دې معنا نه ده چې یو انسان خپله ښځه خرڅه کړي، هغه وایي چې د ښځو بازار خلاص شو ځکه مې ښځه خرڅه کړه، زه ملامت هم نه یم، زه بېغیرت هم نه یم. بېغیرتي د هغه چا ده چې د ښځو بازار یې خلاص کړی. اوس د ښځو بازار به هر څوک خلاصوي، دا په دې معنا نه ده چې یو انسان د ښځه خرڅه کړي. سو زه ځکه درته وایم لالا چې که ما او تا سیاسي غږیږو او ته ما سره ببولالې وایې، زه مجبوره یم چې د ببولالو جواب په ببولالو ورکم. زه تا ته وایم چې ته یو انسان یې، ته به مور لري پلار به لري، نیکه به لري غور نیکه به لري، ستا به نیکه غور نیکه ډز کړی او د دې ډز به یو مخینی. ته به یو قوم لري، بې قومه انسان به نه یې. ته به یوه ځمکه لري، یو شناخت به لري، بې ځمکې او بې شناخته انسان به نه یې. ته به یو رګ لري، لس رګه به نه یې. اوس که چیرته زما په کنسل خلاصولو باندې ستا رګونه بدلیږي، دا منطقي خبره نه ده. زه به سبا ته په امریکا کې یو کنسولګري خلاصوم، دا په دې معنا نه ده چې ته د ټرمپ لمسی یې. دا بېمعنا خبره ده، دې ته به بولالې مونږ وایو. زما پوښتنه د تا نه دا ده چې ته باید خپل هویت وپېژنې او په نره پې ودرېږې. تا پاکستانیان بیچاره دی، بابوجي دیم چې دی ګنګس کړی، زه دیم ګنګس کړی یم. اوس زه تا ته وایم چې که چیرته ته ما ته وایې چې زه پاکستانی یم، د بابوجي د نسل نه یم، بابوجي د خپل پلار په توګه پیژنم، نو د منظور خولۍ دي چې اغوستې او ته کومه مبارزه چې پښتونستان ته کوې، د دې ټوله معنا له منځه ځي. بیا زه تا سره د یو پنجابي یا د یو پاکستاني په سترګه بحث کوم. زه خو اوس تا ته د پښتون په سترګه ګورم. په مجرد د دې چې ته وایې چې زه پاکستانی یم، ته نور ما ته پښتون نه یې، نور ته درې رګه انسان یې. په زما ساده پوښتنه ده د تا اصل چی شی دی؟ دا اصل نه بابوجي پورې اړه لري، نه زما کنسولګرۍ پورې اړه لري، نه زما سفارت پورې اړه لري. مثلا یو چاته ته وایي چې ته د چا زوی، ولا